أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد او خامخه په تحقیق سره آتینا ورکړو مونږه موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الکتاب کتاب وقفینا او پر لپسې راولېږل مونږه من بعده پس دنا یعنی پس د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه بالرسل انبیاء کرام پیغمبران وآتینا او ورکل مونږه عیسی ابن مریم عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې زوی د مریم بیبي دی البینات خکارنخه وأيدناه او مضبوط کو مونږه دلرا بروح القدس روح القدس یعنی په جبرئیل امین سره افکلما آیا پس هر کلا جاءکم چې راغ تاسو ته رسول یو پیغمبر بما په هغه احکاماتو لا تهوا چې نخو خولو انفسکم نفسونو دستاسو استکبرتم نو تاسو تکبر کو ففریقا کذبتم نو یو ډله تاسو دروغجن او غنلا وفریقا تقتلون او بلډلا تاسو قتل کړه په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى د بنی اسرائیل د یو بل فعل ذکر کړي دا غینه مخکې ورته الله فرمایي چې مونږ موسی علیه السلام لا کتاب ورکړو په قران کې د کتاب نوم نشته چې کوم کتاب دی احادیثو کې او په نورو روایتو کې راځي چې د دې کتاب نه مراد تورات دی ولقد آتینا موسی الكتاب مونږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب یعنی تورات او د دنه پسم پر لپسې مسلسلم پیغمبران را لېږلو او بیا اخیری پیغمبر په بنی اسرائیلو کې چې هغه عیسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام نه تقریبا 1500 او یا کال پس حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم رحمت للعالمین و خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم دی دنیا ته تشریف راوړو نو الله فرمایي چې مونږ عیسی علیه السلام چې زوی د مریم بیبي دی دیم پخکاره نخو پخکاره معجزات سره را لېږلو او دیمو په جبرئیل امین باندې دی مضبوط کړو خو د بنی اسرائیلو طریقه دا وا چې کله بدی ته پیغمبر راغی او داسې احکامات به ورته راوړل چې هغه به د دې د زړه بخوخ نو استکبرتم نو دی به تکبر وکړو ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون نو ځنې پیغمبرانو فریق ته به ووایي چې تاسو دروغجن یې او ځنې پیغمبران چې دی نو هغه دوی قتلول نو د دې بد فعل ذکر الله تبارک وتعالى په قرآن کې کړی دی الله فرمای ولقد آتینا او خامخه په تحقیق سره مونږ ورکړی دی موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب یعنی تورات تفصیل په ډېر دی خو زه چې د آیت په ترجمه او د دې چې کوم مختصر مفهوم دی په دې باندې تاسو پوه شئ وقفینا او پر لپسې راولېږل مونږه من بعده پس د موسی علیه السلام نه بالرسل پیغمبران وآتینا او ورکړو مونږه عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام چې زوی د مریم بیبي دی البینات خکارنخه د خکارنخه نه مراد چې دی نو دادی چې غیبه پیدایشي بچي یو سړی ډوندو نو عیسی علیه السلام ول پسترګو باندې لاس راخ کو برګي مرض بو پچا باندې دا د مونږ ته ګوزن بیماری وایي دا چې انسان د وجود لکېږي په خبر کې ورته خلک د لچ بیماری وي ویلا سړچیږي دا انسان د لاسونه چې رپیږي د دې بیماری علاج دي سره د الله په اذن باندې او مړی به ژوند دي کول او چې کور کې بچا سره خوراک کو یا به کم شي ذخیره کو نو د غیب او د دې شي خبر به ورکو قران مجید کې مخ کې بتا سورۃ درې مسی پاره کې راشي د دې ټولو خبرو ذکر پکې موجود دی او انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم او د مرغې به جوړ کړه او بیا به غیله پوکی ورکنه وابل وتا د خټه نه به پشان د مرغې او شکل جوړ کو بعض روایتو کې راځي چې دینه مراد خاپیرک ته چې خاپیرک به جوړ کو دا به وال وته نو عیسی علیه السلام له الله تبارک وتعالى د غخکاره معجزې ورکړې وي وأيدناه بروح القدس او جبرئیل امین باندې بروح القدس یعنی په جبرئیل امین باندې الله تبارک وتعالى چې دینه دی مضبوط کړو جبرئیل امین نه د بروح القدس نه یا جبرئیل امین مراد دی یا بعض علما وایي چې د دینه مراد هغه اسم اعظم او هغه دم دی چې په کم دم باندې به عیسی علیه السلام مړی ژوند دي کول افکلما آیا پس هر کلا جاءکم چراغ تاسو ته ابن اسرائیل رسول یو پیغمبر بما په هغه احکاماتو لا تهوا چې نخو خول انفسکم تاسو نفسونو استکبرتم نو تاسو تکبر کو ففریقا کذبتم نو یو ډله تاسو دروغجن او غړله وفریقا تقتلون او بل ډله تاسو قتل کړه
وقالو او د يهوديانو بویل قلوبنا زمونږ زړونه غلفن په پرده کې دي، غلفن یعنی په غلاف کې دي، بل لعنهم الله بكفرهم بلکې لعنت ویل دي الله تبارک وتعالى په دوی باندې بكفرهم په سبب د کفر د دوی، فقلیلا ما یؤمنون نو ډیر لږ په دوی کې ایمان لري. په دې آیت کې الله فرمایي د يهوديانو د یو اعتراض جواب کوي. هغه وایي چې زمونږ زړونو ته نقصان نه رسی، زمونږ زړونه خو په پرده کې دي، دا خو په غلاف کې نغاړل شوي دي. الله فرمایي تاسو زړونه په غلاف کې نه دي نغاړل شوي، بلکې تاسو د الله د رحمت نه لری شوي، په تاسو د الله لعنت ته یعنی تاسو د الله د رحمت نه لری کړی شوي. ولی بکفرهم تاسو د کفر په سبب باندې چې تاسو کفر کړو، بل څه وجه نه ده، بلکې تاسو هغه عمل چې کوم عمل تاسو کړی دی چې هغه کفر دی، د هغه په وجه باندې الله تبارک وتعالى په تاسو باندې لعنت وایي. وقالو او وای دا يهوديان قلوبنا زمونږ زړونه غلفن په پرده کې دي، بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی الله تبارک وتعالى په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی، فقلیلا ما یؤمنون نو ډیر لږ په دوی کې ایمان لري. ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته کتاب یو کتاب من عند الله د الله د جانب نه، کتاب نه مراد قرآن، مصدق لما تصدیق کوونکو د هغه احکاماتو یا د هغه کتاب معهم چې د دې سره، وکانو او ودي من قبل وړاندې د دینا یستفتحون چې فتح به غختله، طلب د فتح به کولو علی الذین کفروا په هغه کسانو چې کافران دي. فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته ما هغه کس عرفو چې دوی پیژندلو، کفروا به نو دوی انکار وکړ په هغه سره، فلعنت الله نو پس لعنت د الله دی وی علی الکافرین په کافرانو باندې. په دې آیت کریمه یو کم 90 نمبر آیت کې الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي چې کله دې ته قرآن راغی د الله د جانب نه او دا قرآن هم د دې د کتابونو تصدیق کوونکو، او دوی به مخ کې فتح به غختله، په جنگونو کې به د دغه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله باندې فتح غختله. دا سبب چې اللهم انا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا ان تبعثه في آخر الزمان ان تنصرنا اليوم على عدونا فينصرون. روح المعانی نور تفاسیر لیکلي دي چې د کافرانو بجنګ کو نو به چې الہ العالمین مونږ ستان استاد اغه نبی په حق باندې سوال کو چې کم د راتلو په آخره زمانه کې تا د راتلو وعده کړی دا، ته مونږ له دې دشمن خلاف د دې زمونږ مدد وکړي د دې دشمن خلاف، فینصرون نو الله به د دې مدد وکړو. نو دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې بدی په خپل جنگونو کې فتح غوښته، خو چې کله دې ته هغه کسرالو، هغه دین ورترالو، هغه احکامات ورترال ما عرفو چې د مخکې نه دوی پیژندل، نو کفرو به نو بیا په هغه باندې انکار وکړو، ځکه چې خپل دکانداري خرابې دي. الله فرمایي فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت د الله دی په دې کافرانو باندې. آیت په مطلب خو پوه شئ کنه. ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته کتاب یو کتاب یعنی قرآن من عند الله د الله د جانبنا، مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکو د هغه کتاب معهم چې د دې سره، وکانو او ودي من قبل وړاندې د دینا یستفتحون چې فتح به غختله علی الذین په هغه کسانو باندې کفرو چې کافران دي. فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته ما هغه سو عرفو به، عرفو چې دوی پیژندلو، کفرو به نو دوی انکار وکړ د هغې نه، یعنی کفر وکړ په هغې باندې، فلعنت الله نو لعنت د الله شو علی الکافرین په کافرانو باندې. بئس مشترو ډیر بد دی هغه څیز اشترو به چې خرڅ کړل دوی په هغې سره انفسهم ځانونه خپل، ان یکفرو دا چې دوی کفر وکړو بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړي دی الله بغیا د وجه د سرکشۍ نه، ان ينزل الله دا چې نازلوي الله تبارک وتعالى من فضله د خپل فضل نه، على من يشاء په هغه چا باندې چې وغواړي من عباده د خپل بندگانو نه، فباؤوا نو اختشوا دوی بغضب په غضب، على غضب د پاسه د بل غضب، وللکافرین او شته د کافرانو د پاره عذاب مهین عذاب رسوا کوونکې، عذاب سپکوونکې. ما تاسو ته مخکې ویلو چې اشترا لفظ دا د ازدادو نه دی، یعنی د دې الټه معنی راځي. اغستل او خرڅول دا دوه الټه سيزونه دي، بالکل د یو بل ضد دي، د یو بل مخالف سيزونه دي. خو کله کله دا اشترا لفظ په معنا د اغستلم راځي او په معنا د خرڅولم راځي.
دې ځکه موږ معنی کو ډیر بد دی هغه سیس چې خرڅ کړل دی په هغه سره ځانونه خپل. نو کله کله موږ معنی کو چې تاسو ماخله ولا تشترو، تاسو ماخله، نو دا د اشترا نه جوړ دی. څنګه چې تاسو ما ویلو چې د یو لفظ نه تقریبا 400 الفاظ جوړیږي، نو دا سه پاغه کې یو اشترا لفظ دی. اشترا یشتری اشتراء، دا باب افتعال دی، تاسو لبراشي ثلاثي مجرد دی، دامخه ثلاثي مزید فيه دی. دا نو هغه کې اشترا لفظ دی. اشترا د ضربو په شان دی. نو ډیر بد دی هغه سیز چې خرڅ کړل دی په هغه باندې خپل ځانونه. هغه څه شي دی؟ ان یکفروا بما انزل الله، چې دی کفر وکړو په هغه څه باندې چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى بغیان د وجه د سرکشینا. ان ينزل الله، حسد کول سرکشی کول صد وجنا. ان ينزل الله، دا چې الله نازلی من فضله د خپل فضلنا علی من یشاء، په هغه چا باندې چې اوغواړي من عباده د خپل بندگانو نه. دا خدای الله خو خدا پچا باندې خپل وحی خپل فضل او خپل کتاب نازلی. فباؤون، دوی اختشو بغضب علی غضب، په غضب د پاسه د بل غضب، یعنی مخکیم د الله نه فرمانی کړي وا او چې د دین انکار وکړو بل غضب بل ناراضگی، یا مسلسل د الله د ناراضگی او د غضب شکار شو. وللکافرین عذاب مهین، او شته د کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکی. اثر نه وته کوره. ولقد او خامخا په تحقیق سره آتینا ورکړی دی مونږه موسی علیه السلام ته الکتابه کتاب، وقفینا او پر لپسې راولېږل مونږه من بعده پس ددنه بالرسل پیغمبران رسولان. وآتینا او ورکړل مونږه عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام چې زوی د مریم بیبي دی، البینات ښکاره نښې. وایدناه او مضبوط که مونږ دلرا بروح القدس، په روح القدس یعنی په جبریل امین سره. افکلما، آیا پس هر کلا جاءکم چراغ تاسو ته رسول یو رسول بما په هغه احکاماتو لا تهوا چې نخو خول انفسکم ځانون استاسو استکبرتم نو تاسو تکبر کو. ففریقا کذبتم نو یو ډله تاسو دروغجن او غړله. وفریقا تقتلون او بل ډله تاسو قتل کړه. وقالو او وای د يهوديان ویل د یهودیانو قلوبنا زمونږ زړونه غلف په پرده کې دي. بل لعنهم الله، بلکې لعنت کړی دی الله تبارک وتعالى په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی. فقلیلا نو ډیر لږ ما هغه دي یؤمنون چې ایمان لري، ډیر لږ پکې ایمان لرونکي دي. ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته کتاب یعنی قرآن من عند الله د الله د جانبنا، مصدق لما چې تصدیق کوونکو د هغه کتاب معهم چې د دوی سره وکانو او ودي من قبل وړاندې لدینا یستفتحون چې فتح به غختلا، طلب د فتح به کولو علی الذین کفروا په کافرانو باندې. فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته ما هغه پیغمبر یا هغه احکامات عرفو چې په جندلو دوی کفرو به نو دی انکارو که په هغه سره کفر او که په هغه سره. فلعنت الله نو شو لعنت د الله تبارک وتعالى علی الکافرین په کافرانو باندې، یا وی دی لعنت د الله په کافرانو باندې. بئس ما ډیر بد دی هغه سیز اشتروا به انفسهم چې خرڅ کړل دی په هغه سره انفسهم ځانون خپل. ان یکفروا دا چې دی کفر وکړو بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى بغيا د وجه د سرکشینا یا بغيا د وجه د حسدنا. ان ينزل الله دا چې نازلوي الله تبارک وتعالى من فضله خپل فضل على من يشاء په هغه چا باندې چې اوغواړي من عباده د خپل بندگانو نه. فباؤون اختشدوی بغضب په غضب باندې على غضب د پاسه د بل غضب. وللکافرین او شته د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب رسوا کوونکی. وصلى الله تعالى على خير خلقه.